شی دی اوس موبایل دی صاحب هر چا سره موبایل چا سره غټې موبایلې دي او بشیر جان سره خو غټ نشته خو وړې ورسره خدای چې درې دي که څلور دي څو دي درې دي که نه د خدای نیکبخته وی درې دي نو مې ښځې خو څلور جایز دي نو یو پکې بل هم پیدا کړه که نه څلور درې موبایلې دي ورسره ده سره هلکه ته په درېو موبایلو څه کې درې موبایلې ورسره دي نه دی خو وایي بې پیسو نه پلار ته هم نه وی خدای مخامخ ناست یا خو سوچه خبره کوي دی خو مې په دې وخت چې پاکه خبره کوي خو صفا خبره کوي ما ورته هلکه ناته وایي بې پیسو تا ته هم نه ویم نو مې د خدای نیکبخته نات وایي چې پلار می که نه او پیسه پکې نه چې یو نات پته ونه وی که خدا دشته نو تاسو وله وروره معذور سړی دی غریب سړی دی نو څه خو وله ورکوی که نه داسې خو هم نه پکار که نه بشیر جان ښه سړی دی زما په سخت وخت دی پته راته لګي د رسول الله مبارک په دې نعتونو مې خوښ خدای پاک ول ښکلی اواز ورکړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غشته اواز باندې صفتونه کوي او نور دا شی خو پکې شته دی دې ښځې پسې ړوند دی دا په دوه سترګو ړوند چې دی دا ښځې پسې ړوند شوی دی پوه شوې پې او دغه خو دا عادت دی له پخوا نه چې دی په ممبر کینی او نعتونه شروع کړي او څوک له څه شی نه ورکړي وروره زه غوسه هلکه بچو جانه ما ته غوسه نه شي نو دی د هغه ځای نه اواز وکړي مقبره کې لګیا یم نو مقبره کې لګیا یم او کله وی سودم تشین دی نو او کله وی مقبره کې لګیا یم او کله وی جامدین نو یا درک د کې نه لګي او داسې پیژني یقین په خدای وکړه دا بل وتریم سوات ته نو سوات کې راته چې بشیر جان لاغه تیره جمعه دی نو وی دلته نعتخواني کوله نو خلکو له جیب کې پیسې اچولې هلکه بچر جانه موږ ته کار نه شي کولی او نه غوسه ناک هم دی که نه په سړي ور ټوپ کوي غم پکې دام دی نو چې ما ته خلکو جیب کې پیسې اچولې جیب کې لاس وایي ما ته چې دا خو ټول ماشومان دي لسګون را روان دي یعنې په ګوتو ورته پته ولګېده دا خو ټول ماشومان دي لسګون ټول را روان دي بهر کیف نعت په پیسو دی نه وایي زه ورته وایم په پیسو د الله د رضا دپاره د پیغمبر صفت کوه تقریر هم په پیسو کول نه دي پکار یو سړی تقریر کوي یو دی په هغې د خلکو نه پیسې اخلي دا هم ښه خبره نه ده د الله د رضا دپاره نعت هم ویل پکار دي د الله د رضا دپاره بیان او تقریر هم پکار دی لیکن خلکو له هم پکار دي که نه بشیر جان خو معذوره دی که نه د بوریزو یې څه خو بویه که نه نو فاید احمد وایي چې دله نو خلک نو چې خلک نو د یاس خیراتي نعتونه نه وي په قلار کې اوس به راته وروسته یو نعت ووایي که خیر انشاءالله یو را سره ډرایوري او یو موټري نه هغه موټر او ډرایور دونه شی نه راکاږي لکه څومره چې ته راکاږي دا ټول تا ته نه رسي زه خیر یو نعت به راته وروسته ووایي انشاءالله العظیم او دې وخت کې خلک ډېر دی هلکه بشیر جانه کار به دې کېږي که خیر ښه نن موټر نشته